سلامونه او مینه خوږو او نازنینو مینوالو او افغانانو ورونو، هیله ده چې تاسو راته ټول ښه وئ. ملګرو، دغه غږ یا دغه ویډیو ضرور در سره شیر کړئ ترڅو هر ملګری واوري او هر څوک په اصلي حقیقت باندې پوه شي چې اصلي خبره د افغانستان د ماتو له کوم ځای څخه پیل شوه او ولې دغه ماتو همداسې دوام وموند چې موږ په هره لوبه کې له ماتې سره مخامخ کیږو. ملګرو، لکه څرنګه پرون مو له ویسټ انډیز څخه هم لوبه وبایلله او له پاکستان څخه هم، نو دا د ډیر شرم خبره ده چې موږ پرله پسې ماتو سره مخامخ یو. نو ملګرو، دغه اصلي وجه باید د افغانستان اوسنی لوبډلمشر رشید خان ارمان له ګلبدین نایب څخه رسما بخښنه وغواړي. د ټولو افغانانو پر مخامخ باید له ده څخه بخښنه وغواړي او همداشان باید ګلبدین نایب له د افغانستان مخکښ او پیاوړي لوبغاړی چې 80% شل اوريزو لوبه موږ د ده پر مټ ګټلې دي شهزاد محمدي څخه په رسمي ډول بخښنه وغواړي. تر هغې پورې چې دغه دوو کسانو بخښنه نه وي غوښتلې، افغانستان به هیڅ بریا خپله نه کړي، ځکه مخکې د افغانانو دعا وه، د افغانانو مینه وه له افغان کریکټ ملي لوبډلې سره. خو اوس 50% خلک چې دي د افغانستان کریکټ څخه یې زړه تور شوی دی او نه غواړي د افغانستان لوبې ننداره کړي. مخکې به د افغانستان لوبه فیسبوک یا یوټیوب باندې په زرهاو خلکو ننداره کوله، خو اوس هغه خوند نشته او نه هم په تلویزیون باندې. نو لطفا همدغه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ترڅو زموږ دغه غږ قدرمنو هیوادوالو ته ورسیږي. تر بیا د الله په امان.